پخوا په یو ښار باندې د پاچاهۍ کولو عجیبه دود و. څوک به هم چې د پاچا په توګه وګمارل شو یوازې یو کال به یې د پاچاهۍ کولو حق درلود. د یو کال مدیریت په موده کې به چې څه مزې چرچې زړه غوښتې ترسره کولې. تر هغې وروسته به یو لرې پرتې جزیرې ته وړل کېده تر څو پاتې عمر همالته پای ته ورسوي. یو کال د یو پاچا کلنۍ دوره پوره شوه. ښایسته لباس یې ور واغوسته او په یو غټ فیل یې کېناوه. د ښار په بازارونو او کوڅو یې ګرځاوه. دا غږ به ورسره بدرګه کېده چې له پاچا سره وروستۍ مخه وکړئ. دغه اخرنۍ ورځ به د دې ښار په پاچاهانو ډېره د غم، درد او خفګان ورځ وه. پاچا یې د خپل دود له مخې په کښتۍ کې سپور کړ تر څو یې هغې لرې پرتې جزیرې ته ورسوي او پاتې عمر هلته تېر کړي. کښتۍ والا پاچا خپل ځای ته ورسوه. بیرته پر لاره و چې د یو ډوبې شوې کښتۍ پاتې شونې یې تر سترګو شول. دا کښتۍ څو ورځې تر مخه ډوبه شوې وه. ګوري چې یو ځوان د هغې کښتۍ په یو لرګي ځان تم کړی. ځوان یې له ډوبېدو وژغوره او له ځان سره یې ښار ته راوست. د ښار مخورو له ځوان څخه وغوښتل چې د دې ښار لپاره یو کال پاچاهي وکړي. ځوان لومړی انکار وکړ، بیا یې ومنله. خلکو د دې یو کلنۍ دورې د پایلې په اړه او هم د خپل دود په اړه چې ته به هم لکه د نورو پاچاهانو هغه جزیرې ته وړل کېږي معلومات ورکړل. ځوان د پاچاهۍ تاج پر سر او په تخت کېناست. د څو ورځو په تېرېدو پاچا له وزیرانو وغوښتل چې که ستاسو خوښه وي زه به یو ځل هغه جزیره چې پاچاهان ور وړل کېږي له نږدې ووینم. پاچا له جزیرې لیدنه وکړه. پاچا ولیدل چې جزیره څومره ځنګلي ده او له دهشت او ویرې ډکه ده او هم یې د پخوانیو پاچاهانو او وحشي ځناورو مړه جسدونه ولیدل چې ځای پر ځای پراته دي. نو یې له ځان سره د خپل راتلونکي په اړه یو طرح جوړه کړه. پاچا خپل ښار ته راستون شو. د دې ښار له ډېرو غوښتلو مزدورانو یو ډله یې هغې جزیرې ته بوتلله تر څو د دې جزیرې د پاکولو جاري پر مخ یوسي. مزدورانو یې په جزیره کې د ځنګل په ختمولو او د حیواناتو او پاچاهانو د جسدونو په پاکولو وګمارل او هم یې وخت په وخت له دغه کار څخه لیدنه او څارنه کوله. ورځ تر بلې کار په مخ روانو. د یوې میاشتې په تېرېدو ځنګل ختم شو. مړه جسدونه یوړل شول. د دوهمې میاشتې په تېرېدو جزیره په بشپړ ډول پاکه شوه. تر دې وروسته پاچا په ټوله جزیره کې د پارکونو او چمنونو لګولو امر صادر کړ او هم یې د بعضې مرغانو او حیواناتو د پالنې توصیه وکړه. د درېیمې میاشتې په پیلېدو یې مزدورانو ته په جزیره کې د یو لوی کور جوړولو او د کښتیو لپاره د تمځای هم وویل. د څه وخت په تېرېدو جزیره په یو ډېر ښایسته ځای بدله شوه. دا ځکه چې پاچا ډېر ځیرک و. د خپل روزمره ژوند کې د لباس، خوراک، څښاک او نورو مصارفو کې له ډېر احتیاط څخه کار اخیسته. خپله ډېر مال او دولت به یې د هغې جزیرې آبادۍ لپاره ځانګړی کړ. د 9 میاشتو په تېرېدو پاچا خپل وزیران راجمع کړل. ویل زه په دې پوهېږم چې د 12 میاشتو پورې په تېرېدو به چېرته ځم، خو زه اوس تیار یم چې هغې جزیرې ته ولاړ شم. وزیرانو د خپل دود له مخې د ده غوښتنه رد کړه. ویل پوره 12 میاشتې وروسته به ستا تلل ترسره کېږي. 3 میاشتې هم تېرې شوې. کال پوره شو. د پاچا د وړلو وخت راغی. پاچا ته یې ښه ښکلی قیمتي لباس ور واغوسته او په یو لوی فیل یې کېناوه. د خلکو سره د خدای پاماني په موخه په ښار کې ګرځي. د پاچا حالت تر پخوانیو هغو ډېر بدل و. پاچا خاندي، خوشحاله دی، پر مخ یې مسکا خوره ده. خلکو له پاچا څخه د خوښۍ سبب وغوښته. پاچا ورته وویل هوښیاران وایي چې
چې کله دنیا کې نوی ماشوم پیدا کیږي هغه ژاړي خو خلک ورته خاندي. په دې فاني دنیا کې داسې ژوند باید وشي او داسې عمل ترسره شي چې د مرګ پر وخت ته خاندې او چاپېره خلک درته ژاړي. پخواني پاچاهان د خپل واک پر مهال د خپل ځان په خوښیو، عیش و عشرت او خوندونو کې مصروف وو. د ژوند پایله یې هیره وه او زه د خپل راتلونکي په فکر کې وم. ما د یو پلان له مخې هغه شړه وحشي جزیره آباده کړه. د یو ډېر ښایسته جنت مې ترې جوړ کړ تر څو مې پاتې عمر هم له پاچاهۍ کم نه وي او هوسا ژوند وکړم. لکه څنګه چې د سردار عالم فخر اعظم صلی الله علیه وسلم د یو حدیث شریف مفهوم دی، فرمایي دنیا د آخرت لپاره کرونده ده. څه دې چې کښت کړل هغه به را زرغونیږي او د هغې پیله به په لاس درشي. یقینا د دنیا څو ورځې ژوند دی. په کار نه ده چې د دنیا په خوښیو کې په غفلت راڅخه تیر شي. اگر که موږ پاچاهان هم یو، پر موږ واجب دی چې په دې فاني نړۍ کې داسې واوسېږو چې د همیشه لپاره استوګنه آخرت مو جوړ کړی وي. د دنیا لپاره داسې کار کوو لکه ته چې همیشه دلته اوسېږي. د آخرت لپاره داسې عمل کوو لکه ته چې سبا مړ کېږي.